حاجی چې کما قربانی کوي یوم النحر باندې دا د لپاره ذخیره کیږي الله باندې اوچته بدله ورکړي. څلېرویشتمه فایده د حج دا ده چې دا بنده کله سر خري او سر گنجې کوي الله تعالی به دته په هر وخت باندې یو نیکی لیکي او یو ګناه به وته د هر وخت په سر الله تعالی معاف کوي. سبحان الله. د اجتماع فایده ابن حبان او امام ترمذی او حدیث راخسته دي، امام طبرانی حدیث راخسته دي چې حاجی کله طواف کوي الله تعالی د طواف په سبب باندې ته ټول ګناهونه معاف کوي او یو ملائک ته اعلان کوي چې ته بالکل پاک شوي، ته داسې شوي چې نوې عمل دې شروع کړه او تا نیک عمل تا د جمع شوي دي او ستا ټول ګناهونه تا ته معاف شو. سبحان الله. شپږشتمه فایده د حاجي چې کله حج پوره شي او سر خري سر گنجې کوي او هر وخته د په سبق باندې غورځيږي تا به د لپاره د قیامت په ورځ باندې نور وي، رڼا به ورته په هغه ورځ باندې چې د منافقانو نه به رڼا ورکه شي او مؤمنانو مسلمانانو سره به دغه رڼاګانې د حج وي، د تلاوت وي او د عبادات وي. د هغې تذکره الله تعالی کړې ده. منافقانو او مؤمنانو ته وایي نقتبس من نورکم انظرونا، موږ ته هم لږ وګورئ، موږ ته هم لږ ایثار شئ چې موږ ستاسو نه دا رڼا حاصله کړو. هغوی به ورته وایي قیل ارجعوا وراءکم، لاړ شئ رستو. د مؤمنانو مقصد په دې چې دا خو موږ د دنیا نه راوړې ده. هغوی به دا سوچ وکړي ګنې چېرته رستو تقسیمېږي، دلته به یو دیوال د دوی په منځ کې وهلی شي. فضرب بینهم بسور له باب. ویشتمه فایده دا ده یو حدیث کې راځي د حاجي که چېرته حج ته یا عمرې ته او په لاره کې وفات شو دته به تر قیامته پورې هر کال حج او عمره لیکلی کېږي. سبحان الله. څومره لوی فایده ده. الله تعالی دې موږ د حج او د عمرې دا سفر بار را نصیب. اته ویشتمه فایده دا ده حدیث کې راځي الله تعالی په طواف کوونکو باندې او د عرفات په میدان کې چې کوم حاجیان دعا او منځونه کوي په دې باندې فخر کوي. امام بهقي د حدیث راخسته دي. سبحان الله. چې زما او ستا غوندې یو ناچیز انسان عمرې ته لاړ شي یا حج ته لاړ شي بیا رب العالمین په موږ باندې فخر کوي، ډېر لویه مرتبه ده او ډېر د خوشحالۍ ځای دی. الله دې موږ ته بار نصیب. ویشتمه فایده امام طبراني د حدیث راخستی دی چې حج او عمره کوونکې دا د الله تعالی په ذمه دی، د ده ذمهواري الله سره ده. که دا مړ شو الله به جنت ته داخلوي او که واپس شو الله تعالی به غنیمتونه ورکړي، لوی اجرونه او لوی ثوابونه او د ثوابونو یو لویه ذخیره د ځان دپاره جمع کړه او الله تعالی به دا په آخرت کې دته ورنصیب. دېرشمه فایده یو حدیث کې راځي د حج کوونکي سره چې په حلال پاک مال باندې حج وکړي او صحیح طریقې سره حج وکړي د سره به حساب نه کېږي. سبحان الله. دېرشمه فایده امام بخاري امام مسلم حدیث راخیستی دی چې صحیح حج کوونکي او عمره کوونکي چې کله په دې حالت کې دا مړ شو دا به حشر د قیامت پر ورځ باندې داسې کېږي چې ټول خلق به نفسي او په خولو کې به ډوب وي او دا به تلبیه وایي. سبحان الله. لکه موږ حج ته ځو او لاره کې تلبیه وایو څومره خوشحاله یو، نو دا به په حالت د راپورته کېدو کې د حشر په میدان کې چې د حشر په میدان خلق روان وي او ټول خلق پریشان وي دا به تلبیه د خوشحاله وي لبیک. او بل حدیث کې راځي حج کوونکې که مړم نشي په حالت د حج او عمره کې بیا به هم دا تلبیه ویونکې پاسېږي که د چېرته صحیح طریقې سره حج کړی وي او په حلال مال کړی وي نو دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. ټول امت به او ټول امتونه به پریشانه وي او حاجي صاحب به تلبیه وایي چې لبیک اللهم لبیک یا الله دغه مقام موږ ته را نصیب. دو دیرشمه فایده دا ده یو حدیث په مسند احمد کې راغلی دی حج کوونکې او عمره کوونکې چې کله په ځان باندې خرچه کوي نفقه لګوي، 1 روپۍ لګوي، 1 ریال لګوي، په 200 چنده به دته اجر او ثواب میلاویږي. خوش قسمته دي هغه خلک چې حج ته لاړ شي او خپلې حلالې پاکې پیسې ځان سره یوسي او هلته په ځان باندې لګوي، ځان ته روټۍ راخلي، ځان ته خوراک راخلي، اوبه راخلي، بل د فایدې شی په ځان دپاره راخلي او دا پې پیسې لګوي په 200 چنده په 200 چنده اجر او ثواب به درته میلاویږي. لیکن بدبخته دي هغه خلک چې حج ته لاړ شي عمرې ته لاړ شي او هلته بیا سبیلونو ته ولاړ وي او سبیلونو پسې منډې وي او هغې ته په قطارونو کې ولاړ وي او هلته هم ځان ذلیله کوي. د الله تعالی بنده ظالم مه جوړېږه. لوی احسان درته لوی احسان در باندې رب العالمین وکړه، لوی نعمت دی چې ته په دې دور کې حج او عمرې ته راوستي. حج او عمره عبادت کوه، قطارونو کې مه ودرېږه، خپل وخت مه ضایع کوه، لوږه تېره کا، اوبه زمزم وڅښه، په دې باندې صبر وکړه، خپلې پیسې په خپل ځان باندې ولګوه. 1 روپۍ دته په 200 چنده کېږي، 1 ریال دته په 200 چنده ثواب میلاویږي. قناعت وکړه، ګزاره وکړه، خپلې پیسې په ځان باندې ولګوه، سبیل ته لاس ونیسه. که سبیل څوک درکوي کوشش کوه مه یې اخله او بیا هم که چا درکړه نو
اخیستل جایز دي لیکن منډه ورپسې وهله په قطارونو کې ودرېدله ځان در بجدله کول دا ډېر سپک کار دی دا ډېر بیکاره کار دی موږ خو تلو چې د الله نه وغواړو الله نه مغفرت وغواړو د عظیم اجرونه او ثوابونه ځان ته راجمع کړو اول ته به موږ سوالونه کوو نو بدبخته دي او بدقسمته دي هغه حاجیان چې هلته ځي او سبیلونو ته بیا ودرېږي په قطارونو کې او هغې پسې منډې وهي او ځان سپکوي او نو خو د سوشل میډیا دور دی ستا ویډیو به وشي او بیا به په سوشل میډیا کې راځي چې حاجي صاحب لکپتی دی او کروڑپتی دی او خې ډېرې پیسې دي اول د سبیلونو پسې ګرځي دا ډېره بدبختي ده چېرته سبیل ته لاس ونه نیسئ لاره کې ورته ونه درېږئ قطار کې ورته ونه درېږئ او څوک تنګ نه کوي اکثر اوقات کې بعضې حاجیان داسې وي چې هغوی ځان سره کجوري هغه تقسیموي یا جوسونه تقسیموي نو دا خلک ورپسې ورمنډې وهي او رش جوړوي او هغې کې یو ازدحامي دا ډېر د ضلالت خبره ده یو روپۍ ستا په 200 چنده ده په خپل ځان خپله روپۍ ولګوه خپلې پیسې قیمتي کا الله زموږ حفاظت وکړي